پاکستان ته ولې نړیوال په سپکه سترګه ګوري؟ دا چې پاکستان داسې څه سپک کار کړی دی پوره راپور په دې ویډیو کې وګورئ. پاکستان وایي دوی له افغان سولې سره رښتیني دي او د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې پر دوی لګول شوي تورونه بې ځایه دي. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان سفیر منیر اکرم وایي چې هند د افغانستان په اړه د امنیت شورا په جوړه شوې غونډه کې پاکستان ته د ګډون اجازه نه ده ورکړې او دوی په دې اړه شکایت لري. افغانستان، هند، ناروې او استونیا د دې غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې وه چې پاکستان ته پکې د ګډون اجازه ورنکړل شوه. هغه وایي چې په دې غونډه کې پر دوی د ترهګرو د روزونکي هیواد تور لګول شوی دی چې بې ځایه دی. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې هند او ځینو نورو اړخونو وویل چې پاکستان په سیمه کې د ترهګرو روزونکی دی او د افغانستان استازي ټینګار وکړ چې نړیوال باید په دغه هیواد کې د ترهګرو ډلو مرکزونه په نښه کړي. د دوی په خبره پاکستان باید له سولې سره رښتینې همکاري وکړي او د جګړې له ملاتړه دې لاس په سر شي. په همدې حال کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیر غلام محمد ساغزي پاکستان د طالبانو په ملاتړ تورن کړ. ښاغلي ساغزي په دغه غونډه کې وویل چې پاکستان د طالبانو جنگي ماشین چلوي او لوژستیکي مرستې ورسره کوي. هغه په پاکستان کې د طالبانو لپاره د پیسو ټولولو او پاکستانی روغتونونو کې د طالب زخمیانو درملنه له پاکستان سره د طالبانو د مرستو بیلګې یادې کړې دي. خو له دغې غونډې وروسته په ملګرو ملتونو کې د پاکستان ځانګړي استازي خبري کنفرانس ته وویل چې پاکستان په افغانستان کې سوله غواړي او هیڅکله به اجازه ورنه کړي چې له خاورې څخه یې د افغانستان په ضد ګټه واخیستل شي. بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر له ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د دغې غونډې هرکلی کړی دی او د تاوتریخوالي د کمولو او بندولو لپاره یې د غړو هیوادونو د ملاتړ څخه مننه کړې ده. له تاسو ډیره زیاته مننه چې دا ویډیو مو را سره تر پایه ولیدله. دا چې پاکستان په دې ورځو کې ولې دومره شرمېدلی دی او ولې خلک ورته په سپکه سترګه ګوري، خپل نظر را سره په دې اړه کولی شئ په کومنټ کې شریک کړئ. موږ هم ستاسو نظرونه، انتقادونه او پیشنهادونه په پوره غور سره لولو. تر بلې ویډیو الله مو مل شه.